دا د نن زباني اولاد دی خلک وګوره سهار وختي راغلي پلار او زوی داسې لګیا دي په مینه زمونږ یې کار ته مینه راوسته دا به ما له غرمې پورې ودی څه کې چې زه دا سره کار کوم خدای خو دې ووه سنډه مونځ اودس خو شته نه سبا به ته هم د واده او د دغه تمې کې کار دې د سر وخوري چې هغه چی خو راپسې راوړي که نه د ولږې نه مې په خېټه کې منګکان منډې را منډې وایي دې سبا که نو وای چې خو مې ځان سره نه دی راغستی او دادا به راله غوسه بیبي خو ماما کره تللی او ما خو چې نه شو پخولی خو یو دوه ګزاره به د کودالي راکړي دا خو موږ تاسې م روزانه راکړي ونه چې وردم کړي په دې وخت ماله رالي او چې دې م رانه وړو سهار وختي زه راغلی یم په همدې کې دا ګیا او دا میرارمڼې چې زه ټولوم نو سهار به راغلی دا به را غونډه کړې وه که نه مانځه ته مې پاڅولې او بیا وده شوې نو دادا ما څه کړی وی بیبي ماما کره تللې وه او ما خو چې نه شو پخولی خو واده راله وکړه که نه چې تا له چې پخوي او زه بیا درته په وخت باندې راوړم او دا وګوره لنګیا مې تړلی مې دادا سره پټکي کار او زه دې دلته نه او ته دې کار را سره کې واده ته دې وکړه نو کار یې چې زه تا ته واده وکړم نو خو دې راله وکړه چې روزانه ماته وایي راشه او چای راوړه او چای راوړه زه چای پخولی شم تا مې څه بلا ده چې ته چای نه شي پخولی نه شم پخولی لاسونه مې سوځېږي بیا لاسونه دې سوځېږي نو ما څه کړی وی بیبي کور کې نه وه نو ما په څه شي پخ کړی ته ما ته ګورېږي خدای خو دې د دې بیبي نه خلاص کړه ټک ته د مور کور او چې راولي زما دلته د هغې په دې تار یو پټي کې ښخ کړمه کور کې خو ته کښېني نه هلته ماته راکړه دې ما پټي کې کار کوم نه ما په کار ده که نه اوس زه تا له ښځه کوم لکه زناوره څه چل دی دادا مې راپسې دی دادا مې والم یار دادا دې درپسې دی چې خو سړي به ښکاري که نه موبایل دی موبایل په 100,000 روپۍ شوی دی دا خو زموږ ماما کره په میز باندې ایښی هغې په 3,000 روپۍ اخیستې دي او دا څوک دي دا خلک ساده سړي هغه ټي وي ده دا موبایل دی دې کې هر یو شی راځي دا ما باندې راخرڅ کړه که نه تا سره 100,000 روپۍ شته 100,000 روپۍ خو ما سره نه شته تا ته څو روپۍ ما سره خو 2,000 روپۍ دي هغه مې د دادا نه پټې ایښي دي هلته چېرته دا مړه 2,000 روپۍ دي په 100,000 موبایل تا له په 2,000 روپۍ ده او خلک څه شی دی دې کې هر یو شی راځي په دنیا کې څه ښه دې کې شته مړی 2,000 روپۍ به درله درکړم وعلیکم څنګه چل ماما دا څنګه دا به بل سره رسېږي ځان سره کېنولی د 100,000 موبایل دی ما سره 2,000 روپۍ دي 2,000 روپۍ باندې راځي او د موبایل نه راته ټي وي جوړ کړی ده ما کاری په میز کې دومره دی ما منټل دی چې مشغول کېده شوی څه وښه وګوره یار ما سره ته موبایل لرې پلار را په 100,000 روپۍ دی او تا سره 100 روپۍ دي ما سره 2,000 روپۍ دي کور کې را سره دادا نه یې پټې جمع کړي دي هغه درله درکړم که په ګنه جاغسري په 2,000 موبایل کېږي او په یو شرط کېږي په کښتونو څنګه ته به موږ له دا 2,000 روپۍ راکړې موږ به تا له 100,000 روپۍ موبایل په 100,000 روپۍ درکوو زما دا 2,000 روپۍ به بیا چې څوک اخلي زه بیا اخلم که نه ته به موږ له لږې لږې روړې چې کله 100,000 روپۍ برابر شي تا له موبایل درکوو نو دا دومره پیسې به زه د کوم ځای نه کومه نورې د هغه بر پتي باندې سپېدو بوټي دي هغه خرڅ کړی څو بوټي کوي دا خو مې دادا دي که نه ما دې پرېږدي هغې کې تا له دا څه خبرېږي وایي بیا دله خرڅ کوم سبا خرڅ پې وکړو که نه خرڅ کا 100 روپۍ به وکړي یاره موبایل پیسې کوي که نه بس خرڅ یې کا ښه نو به زه ځان له بندوبست کوم او کاغه سپېدار مې خرڅ کړ او کاغه 2 شوي مې خرڅ کړي زه بندوبست کې بیا پکې جنکو سره خبرې یم کې ځان پکې شته نو بیا به ورسره ما ګړۍ ښه او زه تاسو له پیسې راوړم وګورئ پرېږده چړیا دې ساده ګل نه څه غواړې رانیولې دي پرېږده چې پیسې ته خو موبایل والا څوک ورکړي دا څه ساده ګل دی پرېږده چې پیسې ته وخو مړه نیمه به ستا شي او نیمه به زما شي والله دا خبره خو دې سمه ده د رقم څوک نشته څوک به راپسې راولي دومره ځمکه ده دومره جایدادونه دي داسې خو یو پلار او زوی دی
ګرانه ګراني ده پرېږده پیسې ده زه چې ځو ځه ته چې ولې نسکې والکه صافه شوم کور کې موس کړی نو ګوره دا هلکان لګې دي کار کوي دي سره ولې کار کړی والکه راځه څوک یې ورچا ووایه السلام علیکم سلام خیر دی ښه بیا څه ښه دی کښېنه څنګه دې راپېښه وکړه راغلی ما زوی د مې له راوستې سپېدار پیسې مې راوړي دي پیسې دې راوړي سپېدارو دا در باندې چا خرڅ کړي دا ستا زوی خو لیونی شی دی که نه ته د هغه نه هم سودا کې څه پیسې مې ورکړي دي او څه مې تا ته راوړي دي دا عجیبه خبره کې نه خو لیونی شی دی ته هغه سره سودا کې یاره ته څه رقم سړی او خبره نه پوهېږي که نه څه وکړو نو را باندې را خرڅ یې کړو تا ته نو ته دا پیسې ځان سره ویسه صحیح زه به ده سره ګور نه وکالې له راځي او که چېسي تیار پروت دی لکه ژوندی اوسه ځان لا دې مړ شه نو دا و ده داسې شوده کار یې کړی دی یاره رحمت الله نو بس دا دې خدای راولي دا هم دومره شو دادا څنګه چل دی خیر دی دادا به پهله چېرته ته واچوه زه ډېر ستړی شوی یم ولاړ شوی او ستړی خو به خو دي که نه بېروزګاره کې وایه دا سپېداران دې م خرڅ کړي ځکه ستړی یې د څه شي سپېداره ده د څه شي سپېداران هغه د برپټي هغه لس سپېداران چې دې خرڅ کړي چا باندې مې خرڅ کړي دي تا ته چا وایي چې تا سپېداران خرڅوي یو سپېدار مې دا خرڅ کړی دا دا سړی راغلی او کور ته نوي پیسې راوړې وې وایي نوي مې هغه له ورکړي دي یو روپۍ ما ته یو روپۍ مې ته درکړې دا سپېدار دې ته دومره سپېداران خرڅوي واده خو راته داسې نه کې واده ته له وخه سپېداران خرڅوي تختمه سیده تا ته ویلې چا چې دا سپېداران خرڅوي ما ته خو جانمه دې نه دي ویلي ما د ځانه خرڅ کړي دي جان محمد ته ویل دا سپېداران خرڅ که اوس ستړی یې وځه شابه ویې کړه که سپېداران خرڅې د روپۍ ګټه رانه نه وړې او تېرې ته والونه را رسې خدای دې تباه کړه سیکلو لکه په دې به کور ته هم لاړ شم او دا خو چې مې خرڅ هم کو دا خو 300 روپۍ کې هغوی ته په موبایل کې ورکړمه我他妈的这个肉，这个肉，你怎么想要妈呀？我这要呀！我操呀！我也来看。家里我那天我在哪我把人家骂去。没有，我就怎么这去？我这还是我男朋友，现在我这玩意儿不。او زما زوی سیکل تا نه پټ کړو哦。زه به ده سره ګورم ها هغه او دا خیر ده بس څوک سور ته ده زه ورپسې ورځم ځه تاوان به یې پیسې درکړم او ځه دا د شوده زوی وګوره اوس یې سیکل د ګونګانه والی دی زه به کم غم ژاړم دا چې خدای ماله په ګوتو راولي دسته راله غځېدلې دی پاسه څه چل دی څه چل دی نه خوب نه یې ویستو دادا نه د هغه بېړه نه دې سایکل ولې پکې خوار کړی وایي ما خشاک کول وایي چې رالم وایي ستا زوی په لاره دې وایي سایکل رانه پټ کړو ولې ما خو سیکل چا نه مې اغوستی او نه مې هېڅ چا مې نه اخیستی او که نه هغه سایکل چاپې وي د دروازې مخې سایکل دې څه کوو خل وایي دا لیونی دی او ساده دی دا ولې ما په دې کلي کې شرمې ته په خبره ولې نه پوهېږي واده به دې ورکوم نه
زو د جان محمد پسې پات جان محمد پسې د ویلو سپیدا خاطر کنه راځه پات وړي دی ورته ومه دلته نه چې نیمې دله در کومه 100 روپۍ 10,000 ستا او 10,000 زما یار دله به 10,000 درکم خو چا باقي 1000 روپۍ خو راکړي که نه 11,000 روپۍ راکړي ته خو ترې راکړه که نه یا هلته مې چې کوم در به کم ده السلام علیکم نه دا غټ سرونه هم نیولي دي مسلمانانو تاسو دا دوکه کوئ او دا خو ساده سړی دی سیکل هم دې پردی خرڅ کړو هغه د بر پټي سب 5 سپېداران هم پې خرڅ کړو 10 پورې تاسو پیسې دي تاسو والې مانه عجیبه خلک سئ ولې داسې کوئ چا خرڅ کړي پې او د څه پیسې تاسو پې خرڅ کړي ما په خپله چې دا ماشوم دی چې را ګیا خوري نو ستاسو خو نیو خیر خو نه دی که نه دا خو توپه کېږي دته خو چې د پیسې هم خو دي په دې زمانه کې ملا څوک سادهګان شته نو تاسو دې نه پیسې نه دي نه موږ روپۍ هم نه راغشتې تا پیسې چا ده دې دوه ځانه اخیستي دا وګوره ما دلته یو روپۍ لیکلې دی دا وګورئ 3,000 یو او 2,000 بل او 10,000 د سپېداران او هغه هم دي که دا وګوره مسلمانه ټولې ما دلته لیکلي دي دا وګوره دا دروغ دا تا یې درکړي دي تاله درکړي دي تاله درکړي زما وروره مدعي ته یې ما نه کور کې ستانو باندې هغه پردې بیړه وغې سیکلې ماله خوار پې خشاک راوړل دې دوړ ما ته ویلې ساده به دا دومره خو ساده هم نه دی هغه د حساب خو یې کړی که دا دې په چا لیکلي وي دا را دلته یو لیک لیکلی وي دا دې ښه کار کړی ګوره مسلمانانو خو دا که ساده دی او که ښوده دی کار تاسو خو سم یې که نه تاسو خو غټ غټ دی خیر یې خپلې مزدورۍ کوئ دنه تاسو پیسې ولي مه شرمېږئ نه دا موبایل خو دوی دي ګیر چې شي راځي دې سړي ته را واچوم په خبره خو ته نه پوهېږي په شرمونې دې وشرمولم پاته سبا به ګوره ډېرې له پیسې راوړې ښه او کله چې هغه نعمت بیړه کمبخت هغه شوی سپېداران خو دې سر خو خپل دي فسخ دي ما درته نه ویلي په ټول کلي کې به په شرمونو وشرمېږو یاره ډېره بده خبره ده داسې کار کوو ډېرې ته ورځو دا چې لاړ شو معافي هم ترې غواړو را پیسې به م ولوړو کاکا له پیسې په خپل لاس ورکړو او معافي هم ترې وغواړو داسې